په دې کې اولنی سوال یو ورور کړی دی، وایي ما داسې اورېدلي دي د یو کس نه چې حدیث کې دا راځي چې غر د خپل ځینه خوځېدی شي خو د یو انسان اخلاق نشي بدلیدی، ځکه چې په دغې باندې دی پیدا شوی دی نو دا نه بدلیږي. نو داسې څه حدیث دي؟ الجواب طریقه هم دا ده کومه چې د دې رور ده چې کله ته یو خبره واوري د هغې به تپوس کړي، دا نه چې به چا ووایي چې حدیث کې راغلي او ته حدیث کې راغلي او یا کتاب کې راغلي او ته کتاب کې راغلي او مولوي صاحب ویلي دي مولوي صاحب ویلي دي. د هرې خبرې تحقیق به کوې، چې خو ډېرې خبرې دي چې د هغې نسبت رسول صلی الله علیه وسلم ته کېږي یا علماو ته کېږي، کتابونو ته کېږي، ته به د هغې تحقیق کوې. اول دا خبره چې نسبت د حدیث ته صحیح دی او که نه، رسول صلی الله علیه وسلم ته د حدیث نسبت رسي او که نه. بله دا چې د مولوي صاحب خبره، د مفتي صاحب او د شیخ صاحب دا خبره په دې څه دلیل شتي او که نه، دا د مسلمان شان دی. امام احمد ابن حنبل یو حدیث راوړی دی په خپل مسند کې، سندی د امام زهري رحمه الله د امام زهري وایي چې ابوالدرداء رضی الله عنه دا خبره کړې ده چې موږ یو ورځ د رسول صلی الله علیه وسلم سره ناست او دا خبرې م رایادولې چې لکه روان وخت کې به څه کېږي او څه نه کېږي او دا فتنې او علامات د قیامت، یعنې دغه باس روان. نو رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه چې اذا سمعتم بجبل زال عن مکانه فصدقوه، که تاسو دا خبره واورئ چې غر د خپل ځینه خوځېدلی دی نو ویې منئ. واذا سمعتم برجل تغیر عن خلقه فلا تصدقوا به، او که دا موردی چې یو سړي اخلاق بدل شوي دي نو په دې یقین مه کوئ. وانه یصیر الی ما جبل علیه، ځکه چې په څه باندې چې الله دې پیدا کړی دی باقی شاني. دا روایت ته ورته اوس حدیث دی او امام احمد بن حنبل هم راوړی، خو دې سند کې د امام زهري رحمه الله راځي و امام زهري د ابوالدرداء رضی الله عنه دا روایت را نقل کوي. نو دلته دا خبره چې زهري ابوالدرداء رضی الله عنه سره ملاقات نه دی شوی، نو هغه څنګه دا روایت دا کنه را نقل کوي؟ ځکه محققین علماو دا حدیث کمزوری کړی دی او وی د دې حدیث سند چې دغه منقطع دی، پرې دی، په منځ کې پرې شوی دی، ځکه چې یو کس د هغه کس نه نقل کوي چې هغه سره ملاقات نه دی شوی، نو دا سند دا کړی یو بل ته نه دی اچولی شوي. پوه شوي پکې نه؟ ښه، شیخ الباني رحمه الله یو ناشنا خبره ذکر کړې ده، هغه دا وی د دې حدیث نه د جبر بن راځي، جبري یو فرقه ده ګمراهه، هغوی دا وایي چې انسان مجبوره دی، یعنې د انسان په وس کې هېڅ هم نشتي، څه چې کوي دا پې څوک کوي؟ الله پې کوي. والعیاذ بالله هغوی د انسان چې دا ګناه کوي دا پې م الله کوي، ځکه چې انسان مجبوره دی. نو د دې وایي که دا روایت صحیح شي څنګه صحیح کېدی شي او دې نه دا بین راځي، یعنې انسان مجبوره دی چې دی خپل اخلاق نشي بدلولی. نو بیا دغه فضایل چې د حدیثونو کې د اخلاقو راغلي د هغې سره به څه کوو؟ یو سړی به څنګه خپل اخلاق ښایسته کوي؟ خو نشي کولی. خو بیا د حدیث کې دا شو چې یاره وایي که وامریدو چې چا اخلاق بدل شوي دي دې باندې یقین مه کوو، ځکه چې اخلاق نه بدلي. یو بل روایت کې هم داسې راځي، امام ابن ابي عاصم راوړی دی او په هغې کې دا دي چې وایي رسول صلی الله علیه وسلم وایي ان مغیر الخلق کمغیر الخلق، اخلاق بدلول داسې دي لکه د انسان پیدایش بدلول. نو وایي ته د یو کس اخلاق نشي بدلولی تر څو چې تا د هغه پیدایش نه بدل کړی په کوم باندې چې الله پیدا کړی دی. او دا حدیث هم سندن کمزوری حدیث دی. سند نه بغیر ګور نور حدیثونو کې څه راځي؟ امام احمد راوړی دی، ګوره دې ته اوس وکړي عبدالله بن مسعود وایي صحیح حدیث دی، وی رسول صلی الله علیه وسلم به دا دعا غوښته اللهم احسنت خلقي فاحسن خلقي،
یا الله زما پیدایش دی خیسته پیدا کړی دی نو زما اخلاق هم خیسته کا. که چېرته اخلاق نه بدلی دی نو بیا د دې دعا څه مطلب شو؟ زما سره یې په دې خبره کې که نه پوهې؟ که چېرته اخلاق نه بدلی دی نو بیا د دعا ولې رسول صلی الله علیه وسلم غواړي؟ بیا خو د دې څه مبارک کې دعا غواړي چې هغه ناممکنه ده. ها یو روایت کې داسې راځي، ګوره دې ته غوږ کړه. عبدالرحمن ابن ابي بکر وی اشج ما ته یو ورځ دا ووایي چې رسول صلی الله علیه وسلم ما ته دا خبره کړې ده چې په تا کې دوه خویونه دي یحبهم الله. تا کې دوه خویونه دي یحبهم الله، دا دواړه خویونه د الله خوښ دي. وی ما ورته چې کوم دوه خویونه دي؟ وی چې تا کې صبر دی او تا کې حیا ده، دا دوه خویونه د الله خوښ دي. وی ما ورته چې یا رسول الله دا په ما کې زاړه دي که نه وسني دي؟ وی نه د تا کې مخکیني دي، د تا کې د صفات په تا کې مخکیني دي. نو ما وی الحمدلله الذي جبلني، د الله شکر دی چې زه الله راړولی یم په هغه اخلاقو باندې چې هغه د الله خوښ دي. امام بخاري یو حدیث راوړی، امام مسلم هم راوړی، ابو سعید الخدري رضی الله عنه روایت دی. پای کې دا دی اوږد حدیث ته خو منځ کې پکې دا دی ومن یتصبر یصبره الله، او څوک چې د صبر کولو کوشش کوي الله ولې د صبر توفیق ورکوي. خیر دی، صبر هم اخلاق دي که نه؟ څوک چې د صبر کوشش کوي نو الله ولا توفیق ورکوي. او که موږ داسې ووایو چې یاره اخلاق نه بدلېږي، بیا موږ کوشش مه کوه د صبر، ځکه که ته پیدا شوی داسې چې تا کې صبر وي نو بیا ته کولی شي، او که ته داسې نه پیدا شوی بیا ته صبر نه شي کولی. نو دا حدیث دی، خو حدیث څه دی؟ کمزور دی. کوم مبارک چې دې ورور تپوس کړی دی. او صحیح خبره دا دی چې اخلاق بدلیږي چې کله انسان کوشش وکړي. او موږ په خپلو سترګو لیدلي، یعنی یو خبر د اورېدو بل د لیدو یې لیدلي دي موږ چې یو سړی اخلاق یې ګډوډ دي، وروسته اخلاق هغه برابر شوي دي. خلک یې خپل مجلسونو کې صفت هم کوي، یاره دی پوخا دي څه وخه اوس وایي دومره ښه سړی ته جوړ شوی دی، دومره ښایسته اخلاق یې دي. مخکې به یې د مشر کشر قدر نه کوه، اوس قدر کوي. نو اخلاق بدلیږي چې کله سړی کوشش وکړي د الله په توفیق او د هغه په رحم او کرم سره. او دا کیدی نه شي چې یعنی یو کار د کیدی شي او رسول صلی الله علیه وسلم ووایي چې هغه نه شي کیدی، ځکه خو هغه روایت سندن څه دی؟ هغه کمزوری دی. بلکې د حدیثونو نه دا ښکاري، دا دوه درې دلایل به ما پیش کړو چې اخلاق بدلیدی شي. ځکه رسول صلی الله علیه وسلم الله ته ووایي وی الله څنګه چې دې ښایسته پیدا کړی ما نو دغه شان زما اخلاق هم ښایسته که. یعنې اخلاق ښایسته کېږي، دا به ځینې ولاړ